څوک ورځي توبې له څوک مزې لځي ګورمه ملا ته میکدې لځي دین د محمد پورې خندا کوي یو ورځ به د ګور تورې تیارې لځي پته به یې هلته په میدان لګي دلته که څوک دی لکه هغې لځي دلته بې ازاره سړی نه چلي دلته ازاري سړی کعبې لځي حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي خدایه دا ظالم څنګه سجدې لځي چې تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي مړي کې سنبالي کې او خښې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي دلته څوک حرام او حلال پیژني دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي هسې نه په لاره چرته مړه نه شي ښکلې پښتانه مې ترکیې لځي زړه مې د پښتون په درد دردېږي نو ځکه مې د زړه خبرې خولې لځي ولې پښتنو ته دهشتګرد وایي کله به مو سوچ دغې کیسې لځي ته چې د چا ورته ودرېدلی نه څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي دلته نن قربان ملنګ راغلی دی ځکه یې دا خلک تماشې لځي مننه دا خو دغه کارتوس وال چې مارکیټ کې هم نه میلاویږي انګلیش هم نه دی خو هغه چې څه ویې لکه ته خو عمر دی څونه 23 سال 24 روان دی نو په دې شعرونو کې دا دونه روانې ولې کې قربان زړه مې دردېږي که نه زه راځه نو ما چغې کړې ما وجړل خو زړه هغسې ډکو دا دوه شعره د هغه دي ما چغې کړې ما وجړل خو زړه هغسې ډکو خالقه بېوسي دې وي خو دومره م ډېره نه زما په 20 کلن ژوند کې د غم نه بل څه نشته الهه رسوایي دې وي خو دومره م ډېره نه دا دوه شعره د هغه دي ورپسې بیا زه راځم چې د شپې په خاموشۍ کې مې احساس چغې شروع کي د شپې په خاموشۍ کې مې احساس چغې شروع کي له موره جدایي دې وي خو دومره م ډېره نه و خدایه زه د ځمکې خدایانو ته ولاړ یم و خدایه غریبي دې وي خو دومره م ډېره نه دا خلک ستا د ښه خوی نه غلطه فایده اخلي انسان ته عاجزي دې وي خو دومره م ډېره نه ملنګه هسې نه چې تر ایمانه پسې تېر شې په مینه کې مستی دې وي خو دومره م ډېره نه دا د کلي خلک دی او د قربان ملنګ د کلي خلک دی صاحب او نن د په ملاتړۍ کې رالل سره ولاړ دي صاحب تا سره په خپل لمن کې څه داسې دولت هم نشته نه بنګلې او نه ماڼۍ خو یو څو ټکي تا سره دي او نوم در باندې د شاعرۍ پوره شو